نو دا چېرته دې روان کړی یم بې هلته دې ویلې چې غواګانې الو د خیره سره وبېسو اختر ته ورځې ډېرې دي او مزدوري به پرې وکړو پوه شوې چېرته دې روان کړی یم شفیق ځای ته ځو هغې د پنجاب نه ډېر مال راوستي لمبر سړی او د هغه څومره به چې میله دې اخوا پرې غوسه و دې خوا دې روان کړی یم هغې حجره کې تللي که نه هو راځه خانه څاروي خو م د خیره واغسته وګوره یو خبره راته کومه زه په خرڅولو نه پوهېږم نور کار دې خپل دی ته پوه شه او خرڅول پوه شه دې بېغمه شه مړه داسې به درله خرڅ کړو چې خالي ګاګ راشي ښه خرڅول زمانه واله اول پې درله دا کمزوري وګوره دا بې داسې کې درله بس او که نه دا ډېره کمزوري م ده دا غوا ماله چل راځي که نه مړه ستا د پیریانو خو ته د دې بوټاو غم وکړه هغه کار ستا او دا یې زما بس ته د دې نه بېغمه صحیح ده دا بېغمه شه الله په خیر کړي وایي دا نه پېژنې دې کې دا غواګانې راوړي که څنګه غواګانې راوړي خامخا پخوا به مونږ په دغه نه و سانډا هغې پسې به مریره تړې و پټو کې به م ګیاګانې وکړې که ځان به پیدا خټو خربوزار کړو وایي دې کې دلته یو ساس کې ور واچوي او څومره یې ډکې او ډراوې خېجي وروره غواګانې او میښې هر څه او کیوړي راوړي که نه واښه پکې واښه پکې راوړي ونډې پکې راوړي دا وګوره دا چې په دې کې م قبر کې هندواڼې پې خورو او بیا هم خلک السلام علیکم وعلیکم السلام خیر راغلی ستړي اوسئ په خیر راغلی دا غواګانې د خرڅ دي وروره د خرڅ دي دا خرڅ محل دی وګوره که نه دا د یوې خو ښکرونه نشته دی او دغه سره ماته ښه ښکاري او دې ښکرونه چې دي نه تېرېږه دا لرې که بس تاسو خوښه ده چې کوم یو ولې ستاسو مخې ته وي او تاسو یې حلالولو راوړئ نه ساتلو ته وړو نه ډانس پې کوو ډانس ډانس دا څه دا غوا دا غوا دې واغسته دوا به راته کړې ښه نو دا د څو روپو ده مړه ته غوا وګوره بیا به به یې وکړو که نه یار مونږ څه تښتېدلي یا ته چېرته تلې غوا خو مې وکته ته وګوره دا وګوره مونږ هندواڼې خورو بادرنګ دا وګوره مالټې فروټر امونه کیلي دا وګوره لږ په دې ځان هم خره خواره خله دې نیولې په دې خورې خپله هم خره که نه مړه دا خو بې زبانه مال دی خو په دې خورو پرېږده چې مونږ یې ونه کړو چلو شولو نو چې خلک یې وایي ښه ساتو مونږ که خبره راته لري نه هو کاکا چې په څو خبره به درته وکړم که دا دې خوښه نه هلته نورې م ولاړې دي نور هم شته او یوازې خو دا نه دي خو ته خو دا غوا لږه وګوره که نه تاو راتاو شه ته ویې ګوره مشره دا چې کومې پی کوي که نه 2 کیلو ته واپس زه ته ورکوم داوه جوړو خپلې خواره خولې نیولې ده او په دې باندې بادام پې کړو کیریم پې کړو هندواڼې پې کړو نه بس کار دی که نه بس ریټ خبره ورسره وکړه چې ځو ګرمي ده هو راځه کاکا وایه که نه څه حالت دي دا په څو ده بس ته ورته ویې ستا په مخ کې ما داسې انجام جوړه کړه خو یو یې چې وایي ګرمي ده دا ښه دی چې لسې پکې کمې ویلې ګنې زما خو د زړه دوره راغلې دا لس دې ولې کمې ویلې پوره 2 لکه به دې ویلې وې که مسلمانه 2 لکه روپۍ د دې وې سره زر دې پکې لګولي که څنګه چلې کاکا په ده باندې زه خرچې کوم خبرې ده باندې بادام خورم پسته خورم چارمغز پې خورم او پیم پې څکم دې نه خبر دا 10,000 خو مې درله په دې وجه وویلې چې دا 10,000 روپۍ به والې او بازار کې به ورته 2 کیلو بادام او چارمغز راوالې ماښام له به ورله ورکړي دا نه دي خبر دا پچې وګوره دله زه ایراني کیوان راوړم مړه دا خواره خولې نیولې په ځان ولې بادام نه خوري دا ګوره بې زبانه مال دی ته ځان نه به په دې ډېر پام او نه که نه او سبا به وایي دا وایي د 12 نم فارغه ده بیا ورته او که نه مړه دا دغه بس مړه اغوستو والا نه دي او ته او که نه او نه دا دومره خواره ولې ده دومره ته بادام خوري اوی خواره ده دوی ته دا خواره ښکاري ډوکې ښکاري ولې دا هوښیاره ده ډېره دا به هماغه قصه شي ښه یو دانه مونږ اخیستې وه د قاسم خان ماما بوس پې نه خوړه بیا مو د شنې چشمې غټې غټې جوړې کړي داسې کار مو سره کړی او که نه حاجي صاحب اوس نو څنګه کې غوره ګلابه کمړي اوس هغوی بوټ خوري اوس د واره بوسو ته 10,000 نور هم در پاتې حاجي صاحب ګوره ښه څاروي د قبر پې مه کوئ ګوره والې داسې څاروي به درته میلاو نه شي ګوره بل ځای کې بیا وګوري ځه